محترم رور عبدالباري صاحب د هلمند د ناوې د ولسوالۍ اوسېدونکي پوښتنه کړې ده، وایي بیا ادبي ماف که سړی د روژې په میاشت کې د ورځې پر مهال د یو ملګري سره حملې وي او په د حملو کې انزال سي، نو په ده باندې قضا واجبه ده که قضا و کفاره دواړه؟ محترم وروره، یوازې قضا واجبه ده، کفاره نسته. البته په روژه کې هم دغسې کار کول دا سخترینه ګناه ده. یو خو روژه ماته سوه او بل نو دغه کارونه د روژې څخه بغیر هم ګناه ده. روژه چونکې د الله د رحمت و د مغفرت و د عتق من النار میاشت ده، د روژې په مبارکه میاشت کې هم دغه کارونه کول نورم ګناه سختیږي. اعاذنا الله منها والله اعلم بالصواب. محترم رور جلیل صاحب د مساکلا اوسېدونکي پوښتنه کړې ده، وایي موږ په دلارام کې وظیفه لرو، نظامي وظیفه لرو او په دغه دلارام کې زه 15 شپې په یو وار نه تېروم، وایي زه مسافر یم که مقیم یم. محترم وروره، تر څو چې تا 15 ورځې هلته په نیت د اقامت نه یې تېرې کړي نو ته مسافر یې. خو که غواړې چې ځان وساکې، یو وار د خپل د وظیفې په ځای کې 15 ورځې په نیت د اقامت خامخا تېرې که. تر هغه وروسته بیا چې کور ته ولاړې بېرته رالې، بس نیت نه غواړي، نه هم بیا 15 ورځې غواړي. که دې یوه ورځ تېروله، که دې هفته تېروله، هر څومره وخت چې تېراوه ته مقیم بلل کېږې، لمونځ به پوره کوې. والله اعلم بالصواب.